له شل کلنې جګړې وروسته په 2021 د اگست پر 15مه نیټه اسلامي امارت وتوانید چې پر افغانستان د دوهم ځل لپاره واکمن شي او تر نن د ټول هیواد چارې په خپل چوکاټ کې روانه ساتلې دي. اسلامي امارت څنګه واک ته ورسېده؟ د دوی مبارزه د څه لپاره وه؟ آیا په افغانستان کې د ناټو شل کلن زنځیرمات او امریکا په دومره قوي نظامی مبارزه کې ماتې وخوړه؟ دا پوښتنه به مو نن ژمن شننه خپرونه ځواب کړي. زموږ سره د نن خپرونې میلمانه دي محمد رحیم سکندر او سیف ننګیال. تاسو دواړه ته ستړي مه شئ وایم. سکندر صاحب لومړی پوښتنه ستاسو متوجه کیږي. اسلامي امارت د لومړي واکمنۍ لاسته راوړنې کارته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو په اجازه لومړی خو باید مننه وکړم چې تاسو ځوانان راغواړئ د برنامې ته. تشکر. ځوانان هم یو څه خامخا ځان سره څه لري یا څه یاد وي، نور هم تشویقیږي او نور کسان هم بیا راځي په دې برخه کې خپله هڅه کوي، خپل معلومات ترلاسه کوي. نو اسلامي امارت خو د لومړۍ لاسته راوړنه چې غټه حسابېږي هغه بیا د هیواد هغه ساتنه ده چې هغه تجزیه نه شوه. نو د دې نه غټه لاسته راوړنه هغه وخت کې هېڅ امکان نه و، ځکه دوی لاس کې نور څه نه لرل، دومره زور قوت یې نه لره، خو دا یې لرل چې د سیمې خلک، د سیمې قومونه هغه یوازې پښتانه نه وو، نو ټول قومونه ورسره وو، ټول خیلونه ورسره وو او په دې راضي وو چې د خپله ځمکه وساتي. نو یو لویه لاسته راوړنه همدغه وه چې خپل هیواد یې تجزیه نه کړ او د تجزیې نه یې وساته، د ویشلو نه یې وساته. سره دی چې هغه نه وروسته بیا چې بدلون راغی که نه، ډېر یې خوا دې خوا څه تجزیه سو او څه دا شول چې هغه ولایتونه نه موږ نه پردي شول. مثلا پنجشیر خو ډېر کلونه دغسې وو، خو موږ مثلا ډیورن چې هغه وخت کې لاین افغان تار پې تېر نه شو. همداشان د خپل دین، د خپل کلتور، د خپل عنعنات دا یې وساتل په عین وخت کې. یعنې نور داسې لاسته راوړنې موږ هغه نه شو یادولی چې اوس موږ پرې ور وتپو. خو د دې نه دا نن هم چې ډار دی، د نن هم چې ډار دی د بهر نه چې غږونه راکېږي چې دغه د مثلا تجزیه دي شي، مثلا خراسان دي شي، څوک اریانا کوي، څوک خراسان کوي، څوک افغان کوي، نومونه بېلابېل ورته ټاکي. څوک وایي چې مثلا دغه د تاجک بیل دي، هزاره بیل دي، ازبک بیل دي، پښتانه بیل دي. نو هغه وخت کې د دې نه زیاته ویره وه، ځکه هغه وخت کې په طالبان چې وو یا په عموم کې امارت چې وو نوی راټوکېدلی وو، نو زیات هغسې زور یې نه لاره. بېلابېل غاښونه مو بیخي لکه کاروان صاحب د شعر مفهوم دی که نه، چې لکه افغانستان داسې و لکه ژبه او دا چارچاپېر غاښونه سړی خواره وو. نو ایران، تاجکستان، پاکستان، دغسې نور، امریکا په خپله یو فشار وو. نو غټه لاسته راوړنه موږ ته دا وه چې هغه هېواد ونه ویشلی شو، اوس هم په دې تکل کې دي چې ونه ویشلی. خوشحاله اوسېږي. آیا اسلامي امارت د کوم خاص قوم خوځښت و؟ نه، اسلامي امارت چې دی بیخي په دې عقیده نه لري د قومي، د نیشنلیستي مفکوره چې دا په دوی کې بیخي ترک ده. سره د چې او پښتانه پې نازېږي، دې کې شک نشته که نه، او ښه ده چې پې نازېږي، خو په خپله امارت کې دغه خوی نشته. په خپله دوی یو اسلامي فکر لري او په اسلام کې دا قوم پرستی، نیشنلیستي دا شیان نشته. یعنې خصوصا لکه موږ خپله مزاجونه چې وګورو نو هغه بیا خوند راکوي چې ولا پښتانه چې دي هغه په افغانستان باندې واک لري، او مثلا یا لنډغارې وشړل که نه، مفسدین یې وشړل، دې خوا دې خوا ټامیان او دا نومونه اخلو که نه ډېر. خو په دوی په خپل منځ کې چې کله داخل شي، په دوی کې تاجک چې دی معتبر دی، په خپله د رئیس الوزرا مرستیال چې دی ازبک حنفي صاحب، په خپله د لوی درستیز چې دی که نه فصیح الدین، نو دا چې دی تاجک دی. دې تر څنګ نور زیات تاجک، ازبک کې دي، پشهیي پکې دي، وزیر دی د روغتیا او د امر بالمعروف وزیر. نو داسې نور کسان هم پکې دي. که دا د یو خوځښت وایي بیا به تاسو لیدلی وایي چې مرستیال به ازبک نه وایي، د لوی درستیز به تاجک نه وایي، بل به نه وایي. که په دې کې دا یو ښه سیاست هم دی. یعنې که اوس صحیح ده پښتانه هم کولی شي، پښتانه خو ډېر غټ نفوس دی په افغانستان کې، خو دا یو ښه سیاست دی
چې دوی ټول قومونه راګډ کړي دي او هغه څوک راګډ کړي دي په امارات کې قرباني ورکړي دي. یو خو هغه چې مثلا ناری وهي لکه دوستم او صالح او مثلا محقق او بل 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 کنه مسعود اخو دلته تجربه شویم دي او د ملت نه خوښيږي. هغه په دې اساس نه دي چې دوی د نورو قومونو دي، هغه په دې اساس دلته ثابت شوي نه دي. تشکر، خوشاله اوسئ. سکندر صاحب، زیاتره فکرونه دې ته جوړ شوي چې اسلامي امارت د پاکستان سره اړیکه لري. د پاکستان سره د امارت څه اړیکه ده که دغه هسې یو تور دی؟ او لکه دا خو شل کاله دا یو وډنګېده که نه، دغه رسنۍ وډنګېده، دا تبلیغاتي دستګاه ډېره سخته وډنګېدله او د تبلیغاتي دستګاه بیا داسې یو تاثیر لري، فکر کوي خلک چې په دې کې ټول هوښیار کسان دي که نه. یعنې موږ داسې فکر کوو چې څوک چې ژورنالیست شو، څوک چې خبریال شو، څوک چې رسنۍ کې بس دنده ترلاسه کړله، دا هوښیار کس ورتلی شي، واقعیت ته هوښیار او جرار کس ورتلی شي، خو مفکورې خو فکر کوي که نه، او د چا نه چارج کېږي، څوک پیسې ورکوي، چا نه تمویلېږي. اوس دا ډېرې رسنۍ ودرېدې. د تاسو رسنۍ ولې نه درېدلې؟ دا کېدای شي یو د احساس هغه قوت پکې وي چې نه درېدلې. ډېرې رسنۍ دې نه ودرېدې چې هغه پروژې وي، هغه دې ته ګمارل شوي وو چې دوی دغه هېوادونه په خپله دغه لر او بر پښتانه سره وجنګوي که نه. یو ته لر ووایي، دې ته بر ووایي، یو ته بلوڅ ووایي، دلته وزیر ووایي، دلته بزدران ووایي، هغه ته کونړی ووایي. او په دې کې خاص د شمال لوري ته خلکو هم ډېر لاس وو. هغوی به په خپله دغه د ډیورن ډېر زر غوښتو. لطیف فدران به تاسو ډېر تعقیب کړی وي، هغه اوس هم په دې خوشحاله ده چې دا ډیورن لاین که نه وغځېده. نو دوی د او بل داسې و چې دغه پښتانه رښتیا هلته اوسېدل هم زیاته، دا ټاپه ډېره ښه پخښېدله، هلته اوسېدل، هلته مدرسې ویلي دي، هلته درسونه ویلي دي. خو باور وکړئ، زه خو اول هم د میډیا کې یو چیلنج ورکړی و که چېرته تاسو یو پنجابی په دې اسلامي امارت کې پیدا که، زه ته به ویډیو په $10,000 پیدا کوې، زه تا ته $1,00,000 در کومه. که چا چېرته یوازې پنجابی خو څه کوي، په ټلیفون اردو ژبه باندې به څوک نه وي غږېدلي په د اسلامي امارت په دا ټول نظام کې، په دا ټول ریاستونو وزارتونو زه وزم نه وزم. نو په هغه وخت کې هم دغه تاثیر نه و په یعنی ولی کوم تاثیر و، یعنی دا پنجابی ښکلي دي، یعنی دغه هغه چې د پاکستان دومره قوت، یو فوز قوي دی، دوی ټکنالوژي قوي ده، دوی اټم دومره، دا اټم دا نه پوهېږم چې دوی اوازې ګډې کړي دي، رښتیا هم لري هم که نه، خو اوازه ده یوه که نه. خو یعنی اسلامي امارت دومره متاثره نه و. د امریکا نه ښې پیسې پاکستان نه لرلې، د امریکا نه قوي ټکنالوژي پاکستان نه لرله، د امریکا نه قوي استخبارات پاکستان نه لرل. نو ولې بیا چې یو څوک د پاکستان ملاتړ کوي، ولې د امریکا یې نه کوله، د ناټو یې ولې نه کوله؟ او داسې حال کې چې که ناټو ملاتړ یې کړی وای، همدغه جنګ ته هم بیا ضرورت نه و. دا سولې پروسې او دوحې او دې خوا شهیدانو، د چاپو بمبارونو، هیڅ شي ته به ضرورت نه و. یوازې دومره چې منلې وای دغه امریکا د زموږ ملاتړ وکړي. نو د پنجاب یا د پاکستان غلامي سړی په کوم هدف وکړي؟ اوس دا یو سوال هم دی چې ولې یې وکړي؟ که د ځای وي، هغه خپله پښتونخوا ده او خپل ځای مو ده، اوسه پورې هم تر اټکه پورې دعوه لرو، موږ به هلته اوسېږو، ځو راځو. دغه د وخت جبر، د وخت دغه کسان چې بدلیږي را بدلیږي، د واکداران دا به وي، رښتیا دغه ظلمونه به هم وي. دا هم یو سیاست دی، یو حکمت دی چې موږ اوس وخت کې یعنې نه حمله کوو، نه سخت ځواب ورکوو، نه بل شی کوو، ځکه اوس موږ هغه موډ کې نه یو. خو وخت به راشي، دا به هر څه ثابته کړي چې شاید پاکستان دلته هم نه اوسېږي، همدغه شیان د بیا تبلیغات هم له مخې. ډېر تشکر، خوشحاله اوسئ. راځو د ننګیال صاحب خواته. ننګیال صاحب، پر امارت د سخت دریځ، افراطیت او بشري حقونو د عدم رعایت تورونه تر کومه حده سم دي په اوسنیو وختونو کې؟ لومړی خو تاسو ته سکندر صاحب ته ټول لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او دا خو د ډېر وخت نه دغه د تېر امارت نه سکندر صاحب د تېر امارت پالیسي تشریح کړه. نو د دوی هغه لاسته راوړنې که لږ داسې واضح کړم چې په 3 کټګوریو ویشلی شو. لومړی د دیني او معنوي اړخه د تېر واکمنۍ لاسته راوړنې وې، دوهم ملي او اجتماعي لاسته راوړنې وې، دریم قدم کې یې ودانیزې انکشافي لاسته راوړنې وې چې دا یې درلودلې. نو غرب یا په موږ کې د نړۍ برقدرتونه د وروستنیو دوه سره فکر کوم کوم مشکل ونه لري، خو د لومړی سره هغه
چې دینی معنوي اړخ لري نو دغه سره دوی تضاد لري. په د اروپا په د وروستیو پیړیو کې کله چې سیکولریزم په وده راغلو نو هلته د دینی بنسټونه یا دینی خوځښتونه دا ضعیف شول. په عموم کې اسلام حکم حیثیت شو سټیج شو په نړیواله کچه د لوی تصمیمونو له دریځه وغورځېدو. نو علت یې دغه و چې دوی دا شی زغملی نه شو. نو دې په خاطر نه دوی د اسلامي امارت سره چې دا لومړنی خوځښت و چې دغه سټیج دا دریځ یې وساتلو د اسلام هغه سیاسي حاکمیت چې هغه یې ثابت کړو دغه په مقابل کې د عکس العمل وښیلو. نو ابرقدرتونه سره متحد شول. د دې په مقابل کې هم تبلیغاتي دستګاه فعاله کړه هم یې نظامي قوتونه استعمال کړل تر څو دغه د اسلام سیاسي حاکمیت له پښو وغورځوي. نو د دوی موقف ظالمانه غیر منصفانه ده د خاصتا د اسلامي امارت په عموم کې د اسلام سیاسي حاکمیت. زما هدف ننګیا صاحب دغه د اوس وخت کې په دغه اسلامي امارت دغه د سخت دریځ افراطیت او بشري حقوقو د مراعات تورونه دي دا تر کومه حد سم دي؟ خو ته خو کوو لاند ډول چې په بشپړ ډول ناسم دي ځکه چې دوی هغه کوم هغه چې د نه مني دیني اړخ بيخي مني نه. دوی په خپل چې کوم یو قانون ارمانځته کړو هغه ته د بشر پالنې نوم یې ورکړو. نو هغه د اسلام د سیاسي حاکمیت په مقابل کې مطلق په ټکر کې دی چې په ټکر کې دی. دوی نو یو بنا جوړوي تور لګوي چې دا ضعیف کی ترڅو خپل هغه بشر پالنه په خلک یې ومني. که څه هم دوی خپل تعهد نه لري بشر پالنه ته خو دوی د په مقابل کې استعمالوي چې د اسلام سیاسي حاکمیت ضعیف کی او د اسلامي امارت په وجود کې دوی دا ویني. نو هغه په مقابل کې دوی تورونه لګوي مختلف تبلیغات کی ترڅو دا ضعیف کی او د تور هغه نه تورونه ولګي اسلامي امارت باندې چې دوی سخت دریځ دي او د خزه په حق کې مقصد سخت دریځ دي یا بشر پالنه په مقابل کې سخت دریځ دي. خدای تور د افغان د تشکر اوس په دې کانیم کړل کنه دوی بیرته اسلامي امارت ته تسلیمېدل دا لګ تعامل چې اوس راوندي نو د خپل خپل ادانه په څټ خوشاله حسین انګیال صاحب قسم د افغانستان څلور د ولایتونو د افغانستان د اسلامي امارت تر واک لاندې دوی اوس فعالیت کوي خو بیا هم اسلامي امارت په وار وار د رسنیو له لارې یا د نورو برخو له لارې دوی نړیوالو ته ویلي چې موږ په افغانستان چې د بل هیواد په مقابل کې به دوی څه ډول کې نه ودرېږي یا به د افغانستان خبره به د بل هیواد په مقابل کې نه څه ډول کېږي نه به اشغال کېږي او نه به د ګواښ متوجه کوي. د ترهګرۍ یا تروریزم او ټوله نړۍ سره اوس د امارت دښمني څه ډول ده؟ آیا د اوس شته که نشته؟ د دوی مبارزه تر همدې ځای پر وکم دوام کوي؟ حالت ته په کتو تر دې ځای پر ځکه چې دلته موافقات په دوحه کې توافقنامه وشوه. دغه توافقنامې نه امارات سرغړونه نشي کولای نه کوي. نو د خپل هغه توافقنامې ته تعهد لري په هغه تضمن دی او داس یو عکس العمل نه کې نه مخکم نه وکړي. امارت مخکم په چا تیرای نه دی کړی. په امارت نه تیرای شوی دی. امارت نظام له ما ځړل شوی دی. د امارت وطن اشغال شوی دی. هواد اشغال شوی دی. بیکوره شوی دی. دوی په چا تیرای نه دی کړی. بار بار رد کړی دی. خو دا چې دوی سره وشول بیرته یو جوړجړی ته په هم د سره ورسېدل. امارت بیا هم د تضمن دی چې موږ خبره به د چا د ګوانډیانو یا د امریکا او د متحدینو په مقابل کې نه استعمالېږي او استعمال شوی هم نه ده. لپاسه نړیوال ابرقدرتونه اوس خپل امریکا د امارت په ضد باندې خپل تاسول د څه وخت مخکې یو جبهه اعلان شوه په امریکا متحده ایالاتو کې هغه دفتر ورکړو. هغه تزیل لري غیر داسې اصولي کار نه دی غیر اصولي کار دی کنه چې د امارت په مقابل کې یو جبهه اعلانوي هغه ته امریکا په ځانه توګه اجازه ورکړې ده. نو امارت په دې برخه کې پټ نه پړ خپل متحدین او امریکای دي. نو دوی چیرته د خپل د توافقنامې د دوه تړون ته دوی تعهد لرلای نو دا جبهه بیا ته نه اعلانولای. د امارت کو ضد باندې دا کړنې نه سره رسولای. تشکر ډیر من سکندر صاحب د اسلامي امارت پر وړاندې د امریکا یا کفري نړۍ موقف څنګه ارزوي؟ نو چې کله کفري نړۍ شو بیا د اسلامي امارت پر وړاندې شو نو دا خو ډیر خلکو ته واضح ده. ته زمونږ بې سواده میرمنو ته خویندو ته حتی ماشومانو ته چې یوازې دومره ورزده شوي وي چې کافر یا مسلمان څنګه دی. نو اوسه پورې خو لکه نړۍ هم په دې باندې پوهېږي هغو ته هم ګټه ده ځکه افغانستان یو مهم هغه چوکي حسابوي څلور لاره حسابوي هر څه حسابوي. نو په دې حساب باندې امریکا ځینې خبرې سمې کوي او خو ټولې سمې نه کوي. یعنې اوسنی موقف چې که سړی ووایي
2 کاله موږ دلته داسې څه ونه لیدل چې هغه مثلا زموږ ولس په تکلیف شوی وي یا مثلا کومه داسې غټه پیښه شوې وي یا داسې استخبارات وي چې هغه اوس مثلا ځینې سختدریځه ډلې دي که نه چې د امارت پر وړاندې راپورته کېږي د هغو سره مرسته ده. نو امریکا سره د چې ډېر څه کولی شي که نه، ځکه موږ افغانستان چې دی اوس د سرپوښ نه لري، نو دغه برخه کې موقف صحیح دی، یعنی ښکاره داسې څه تیری نه کوي، خو داسې پټې اوبه تیروي او مثلا تورونه لګوي. هغه که موږ د بشر حقونو په نوم دوی سره پورته کړي دي او قانون سره جوړ کړی دی او د ځان دپاره نه دی خو د نورو دپاره دی، نو هغه برخه کې موږ ملامتوي ډېر کله. او خو دې کې بیا د اسلامي امارت ځوابونه هم سم دي، ځکه موږ خپل اسلام لرو، خپله ټولنه لرو، خپل عنعنات لرو او خپله جغرافیه لرو، ټول خوی عادات نزاکتونه او کلتورونه او چلندونه هغه موږ خپل رقم ته مخته بیایو. نو په دې برخه کې قانع کړي دي، یعنی دا څه نشته چې موږ امریکا قانع کړي نه وي. هغه د امنیت برخه کې ده، هغه د بشر حقونو برخه کې ده، هغه د جغرافیه برخه کې ده، هغه د اقتصاد برخه کې ده، نور داسې لاسته راوړنې دي چې هغه نړۍ په خپله قانع شوې ده. اوس دا ډېر سفرونه داسې دي چې ته به ووایې چې خو په رسمیت هم نه دي پېژندل شوي، نو دا سفیران څنګه ځي راځي، دا سفارتونه څنګه خلاص کړي دي، دا کنسلګرۍ څنګه دي، دا رسمي غونډې څنګه کوي، دا رسمي بلنې څنګه دي. نو دې برخه کې بیا د امریکا تعامل چې دی هغه بیا د ستاینې وړ دی، خو بیا هم مزل غواړي. لکه 2 کاله خو ډېر وخت نه دی که نه، 2 کاله خو مونږ که داسې اول هغه د جمهوریت د وخت نه را شروع کړو، 2 کلونو کې انتخابات او دغه عسکري د پوځ د معاشونه دا نه و برابر شوي، په 2 کلونو کې ډېر شیان نه و برابر، سره د 50 ملکونه وو. نو اسلامي امارت په دا غریبه ورځ کې او په دغه شیندلې ورځ کې، په دغه 10 کلنه د فکري جګړه چې شوې ده، نو دې سره زه فکر کوم چې یو څه د امریکا تعامل دی، یو څه د امارت تعامل دی. نو خو عموم کې د امریکا موقف چې دی هغه ته په خپله مخامخ نه وایي، هغه یا په یو هیواد باندې بل هیواد، خو موږ په خپله موږ هیوادونو سره هم تعامل کړی دی. موږ هیوادونو سره موږ کله د سیاسي مجبوریت له امله ښه چلن کوو، خلک داسې فکر کوي چې دا خو ورته محتاج دي. نه، نړۍ یو کلی دی، حتمن به ته ګاونډي سره ښه کوې، هغه به رښتیا سیاست کې دا شته چې تا به وهي، ته به ورته وایې چې والا ډېر ښه کوې. نو کله امارت هم داسې کوي چې خپله ګاونډیانو سره د دې له خاطره ښه کوي چې امریکا دوی نه سوء استفاده ونه کړي. خوشحاله اوسېږي. د 10 کلنې مبارزې ځانګړنې څه وې؟ د 10 کلنې مبارزې هغه چې په کوم هدف کله چې لوی ملا صاحب راپورته شوی و چې پټکسالاري ختم کړه، لنډغري ختم کړله، د هیواد تجزیه وساته، خپل کلتور دین بیرته تطبیق کړل، په خپل علماء کرامو ته یو حیثیت ورکړه، دین ته یو حیثیت ورکړه، هغه اوس هم هغسې روانه ده. یعنی اوس به یو څه داسې اپډیټ څه به کېوي چې هغه به پرمختګونه وي که نه، هغه به که تاسو فکر وکړئ، زه کله ملګرو ته وایم چې دغه کوم ټکنالوژي کوم پرمختګونه چې په 10 کلونو کې وشول دا په نوره نړۍ کې په دغه موده کې وشول، یعنی دینه مخکې په نوره نړۍ کې نه و، آیفون مخکې نه و په نوره نړۍ کې، بس رانه ټچ موبایل مخکې نه و په نوره نړۍ کې، دا چې دلته 10 کلونو کې پرمختګونه وشول نو هغه په نوره نړۍ کې وشول. نو له دینه وروسته که څه پرمختګ راځي دا موږ په امارت پسې نه حسابوو، دا په ټوله نړۍ کې هم داسې یو بدلون روان دی، سره دی چې موږ ډېر وروسته پاتې یو. خو امارت چې کومه پالیسي ده هغه خپل د اسلام مبارک دین دی او خپله جغرافیه ده، خپل کلتور او عنعنات دي، دا به په مخ بیایي. دا نور خو اسباب دي، موټر، سړک، ټکنالوژي، ودانۍ، خلک روزل او مدرسې او مکتبونه او دا چې نور هیوادونه څه رقم ته روان دي همغسې دویم روان دي. خو اوس وخت کې باید دا واضح وي چې موږ دپاره خالي افغانستان مهم دی، د افغانستان جغرافیه مهمه ده، په دې کې امن مهم دی، په دې کې خپل اسلام مبارک دین تطبیقول مهم دی. پر امارت زیات تورونه ول د تمویل د پلوه د چا لخوا تمویلیدل؟ دوی مخکې یو وخت کې ما راپورټ لوستی و چې د یوازې د برق له نګاه نه د کال 60 میلیونه افغانۍ ترلاسه کوي
نو څو میلیونه بیا د شبکو نه دوی ترلاسه کول هغه سیمو کې چې دوی امن ساته شبکو ته هغه سیمو کې چې دوی مؤسسو ته امن ساته هغه سیمو کې چې دوی برق امن ساته هغه سیمو کې چې د دوی پروژو د امن ساته کنه دا خو لکه خپل برخه خپل حصہ ک ټیکس ورته وای ک 10 ورته وای ک ارس ورته وای نو دوی دا لرل بل داسې و چې په دوی کې ډیر خلک داسې و چې هغه خارج کې اوسېدل ان خپل بډایو بډایو تجاران او د تجاران دي چې دلته خلک د ونو لاندې غواوي تړي غوي د ونو لاندې موټر تړي یعنی دغه سي بارګینونه لري د ټیلر لري د تیلو ذخیره لري کارخانه لري ورکشاپونه لري دا اوس چې هر یو طالب هر مجاهد ته پوښته درته وای چې ماته سعودي نه پلاني 1 لک روپۍ را لګلې وي یا 50,000 لګلې وي چا ماته کویت نه را لګلې وي چا د سعودي نه را لګلې وي چا د عرب آیا دا کلنګ آیا نه دا دوی خپل ورونه زمان وو د دوی خپل تر زمان وو یعنی د دوی خپل ورور وو یو مجاهد وو بل په دوبۍ کې وو یو مجاهد وو بل په دوی غوښتنه خو نه و چې د جدي غوښتنې په نه خپل هغه څه چې مثلا دوی اته مزدوري کړې ده خو دوی خو نور لګښتونه یو موټرسایکل بو یو به بم یو به کلشنکوپ هغه هم چیرته په غنیمت کې یو کلشنکوپ نه چیرته پوسټنی ولې هغه بمونه او ټانګونه او رنجر دا شان به غنیمت کړي وو دوی خو لکه ډیر داسې نه و چې دوی چورلکه اخیستلې یا مثلا ټانګ اخیست کاغه اخیستم من زغپل په مابس کې مونږ ته معلومات یو دی اردو والا په 2.5 لکه کالداري یو ایم بي په خرڅ کړی په طالبانو باندې 2.5 لکه هیڅ شیم نه دي دومره کاغه افغانوي ته واړوي یو نیم سل لکه نه تر جوړیږي کنه نو دغه سي د تجارانو کومک سره کوو ګمرکونه دوی په لاس کې وو ځکه 15% خاوره چې د چا په لاس کې وي دا معنا چې 15% دوی ته ټیکس اکه ګمرک او اکه د برق او اکه د مخابرات او اکه د نور پروژو د دوی تتل یعنی د دوی لګښت دومره نه وو مونږ لکه په ډیرو پیسو د شي ډېر غټي پیسې خبرو غنیمت اوس وخت کې چې موږ تاسو ټول د افغانستان د اسلامي امارت تر چتر لاندې اوس دوی فعالیت کوي هغه غنیمتونه چې دوی په خویا لاس تر وړي دي یا اوس دي دغه اوس امارت په چوکاټ کې د هغه کسان چې دوی التر غلي دي دوی دغه د چیرته موجهات کړي مبارزه کړي دغه پلاس کې دوی هغه د روس وخت کې ډېر غنیمتونه نیولي وو نو دغه په کومک او همکاري دغه په استفادې امریکا سره وډزول کنه اوس هم دوی هغه څنګه غنیمتونه لري خو داسې غنیمتونه هم دي چې هغه اوس پنشیر نه که پنشیر موږ حساب کو غټه وسلې تر راوړې دي خلک وایي چې دا خوندې وي نه کېدای شي یو وخت کاچاک شي وای د نن وروسته کنه ځکه هغه وخت چې پنشیر نه کاچا کولې نه مطلب ضایع کولې او وخت کې دوی فکر کوي چې د پنشیر یو ځان ته هواد ده یعنی دویم افغانستان دی نو هغه راغلی دفاع وزارت ته راوړلې دغه سي نور د سي زه خبر یم چې ډیر د غرونو په چولونو کې په نارو کې دوی وسلې ساتلې خلک ورته خو دي په خپل د جمهوریت کسان ورته خو دي هغه راوړی دي په دفاع وزارت کې دي یعنی کاچاک خو خود نشوي کباړ خو خود نشوي ترمیم شوي هغه اوس بیا ترپال په غوړې د افغانستان په نوم بل د استفاده کیږي د دینه افغانستان په نوم به استفاده کیږي د دینه د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت یعنی هیڅ یو انپور یو ته پانچا کدا هغه ثبت ده هغه بایومټریک ده ک چیرته کوم مجاهد وظیفه لري دا به استعمالوي او که وظیفه نه لري یو خداسي وی چې مثلا یو څوک د هغه په کور د جهاد هم کړی دی اتمن به یو توپک اسه مخ مون پښتانم لري اخو موږ یو کرشم کو په اته تر ډیر غټ وسلو پورم ډیر پښتانه دي چې ملکان دي په کور کې وسله لري دا یو رواج د دې سیمې وړتیا ده یو د په غټه کچه باندې وسلې دي نو هغه ټول تصفیه شوی ده هغه راټول شوی دي په دفاع وزارت پورې اړه ډیر من خوشاله اوسئ ننګیال صاحب د شالګرو سره خبر او د قطر د دفتر موثر څنګه تاسو ارزوي عموم کې نور مخکې افغانستان تړونونه معاهده کړي دي خو دا د امریکا او د متحدینو د امارات د دوه تړون ډیر بریالي او موثر تړونو علت دا چې اسلامي امارات ډیره مبارزه وکړه په دې ډګر کې ورسته د مبارزې نه د خبرو د معاهدې په اهمیت هم پوښول امریکا هم د جګړه ورېدل ته پیچلې کېده او د هغې مړتیا حس کړه نو د سره هغه شرطونه د سره وتل چاڼې د سره وته چې هم د امریکا په ګټو هم د افغانستان په ګټو په عموم کې افغانستان ته او د سیمې د جغرافیې ته ګټه ډېره وکړه
نو هغه د افغانستان یا د جغرافیا چې د ابرقدرتونو د سیالیو ډګرو یې غینه مکمل متصل شاهد یو چې خبره بل بل وتړه د سیمه د جغرافیا د رقابتونو له ډګر وتله. نو او ننګیال صاحب که څه هم دغه د خپرونو وخت هم پر نږدې کېدو دی زموږ هغه پوښتنې که لنډ ځواب شي ښه به وي. که څه هم ځینو ټکو ته وړاندې اشاره شوې ده خو که لږ بیا هم رڼا پرې واچول شي د امریکا او متحدینو پر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه د څه په خاطر وه؟ د اسلامي امارت مبارزه جهان ته معلومه ده، موږ تاسو ته معلومه ده. خپل اهداف یو اهداف دا و چې خپل خاوره خپل وطن د شغلګرو نه مطلق پاک کړي. نو د دې ازادي د هر ملت خپل حق دی د خپل ازادۍ لپاره خپل ملتونه مبارزه کوي. دلته په تاسو د چیګوارا او د هغه د هغه وخت ملګري چې د خپل هیواد لپاره مبارزه کړې دي حتی په څو سمندرونو دی خو ته دلته افغانستان کې خلک ستایي هغه ته تقدیروي چې مقصد دوی مبارزه کړې ده د خپل هیواد لپاره. نو امارت هم په ځان پارس ګڼله تر څو د خپل هیواد بیا موږ دلته د مذهبي پارکونه لرو چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، خپل اسلامي واجبات چې د کفارو یا غیر مسلمانو خپل هیواد آزاد کی. نو دا غیر قانوني او غیر اصولي راغلی و امارت مجبور و چې خپل هیواد لپاره د خپل اسلام لپاره مبارزه وکړي تر څو خپل هیواد یو آزاد او خودخواه افغانستان ولري. ډېره مننه سکندر صاحب زموږ خپرونه لنډ شي به ته وروستۍ شي به ته رسېدلې ده. هغه ستونزه چې اوسنۍ درای لري که په ګوته کې اوس وخت کې خو موږ ما بیګام یو شی لیکلی و چې دغه رسمیت او کنګلې بیخي له موږ نه هېر کړه، یعنې پرمختګونه دومره زیات دي. په دا غریبه ورځ کې که تاسو وګورئ د کوشتېپه کانال وګورئ، که تاسو موسالنګ وګورئ، که تاسو په عموم کې دغه امنیت وګورئ، د امنیت خلکو ته داسې برېښي لکه طالبانو دغه مزاحمت کاوه. اوس دا نه ګوري چې دا طالبانو ولې کاوه، لکه دا ضرور ده چې ولې کاوه، ودلته امریکا و اشغال و. یعنې اوس که څوک وغواړي چې امنیت خرابولی شي باور وکړه خرابوي خو نه شي خرابولی. دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. یعنې دا پروژې خو یو خواته پرېږده، یو چاته چې په کال کې په میاشت کې یو کلي ته مړی یو شهید نه ورننوځي نو دا یو غټه لاسته راوړنه ده. زما هدف ستونزې د هغه ستونزه چې اوسنۍ درای لري لکه مقصد مې دا و چې ستونزې خو موږ لکه لرو کمی لرو کنه تعلیم برخه کې لرو سترګې نشي پټېدلی، هغه موږ د رسمیت برخه کې لرو، هغه د کنګل برخه کې لرو، هغه د نور نړۍ سره تعامل برخه کې لرو. خو لکه اوس چې دا لکه دومره سپیډ هم نه دی په کار کنه سیاست کې خو لږ احتیاط حکمت هم کار اخلي. لکه 2 کلونو کې ډیر څه شوي دي موږ عمر ستونزې نه ګورو لکه نور نړۍ سره په ګوته کوي. خوشاله تاسو وړاندې یادونه وکړه چې اسلامي امارت اوس هم د ځینو چالشونو سره مخ دی که نه. اسلامي امارت خپله د نظام ساتلو څومره وړتیا لري؟ لکه څومره چې موږ اوس د څومره چې حاکم دي څومره چې امارت دی دوی وچ په عقیده باندې جنګیږي، دوی د پیسو دپاره هغه څوک چې په عقیده او احساس جنګیږي د هغو نتیجه موږ ته معلومه ده، د نورو هیوادونو کې معلومه ده، په سیاستونو کې په تاریخونو کې موږ ته معلومه ده. څوک چې د امارت غوندې سیاست مخ ته وړي، احساس مخ ته وړي، عقیده مخ ته وړي، نو انشاءالله زه خو ډېر باور یم په خپله دا نه چې اوس موږ په امارت کې یو، یعنې هغه څوک هم باوري دي چې په خارج کې دي چې امارت د دې وړتیا لري چې دغه نظام به یعنې موږ داسې باور لرو چې که دا دغسې روان وي 600 کال هم دوام کوي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه به همدغه چایه که نړۍ د اسلامي امارت سره تعامل ونه کړي یا د شته نظام په رسمیت ونه پېژني کومې ستونزې به رامخکې شي یا کومو برخو سره به دوی په ستونزو کې راشي؟ ډېر هېوادونه شته. چین 22 کاله په رسمیت نه وپېژندل شوی، 14 میاشتې ایران په رسمیت نه وپېژندل شوی، 7 کاله المان په رسمیت نه وپېژندل شوی، المان 15 کاله په رسمیت نه وپېژندل شوی. یعنې دا تاریخ د طالبانو ته ورزده کړي دي چې که تاسو په رسمیت نه پېژندل کېږئ مخ ته به ځئ. یعنې موږ د دې په خاطر خپل کارونه نشو درولی چې یعنې په رسمیت نه وي پېژندلي، اما مخ ته به روان وي په داسې حال کې موږ په رسمیت پېژندل کېږو چې یو جوړ هېواد به وي. تشکر. خوشحاله اوسئ ستاسو دواړو ته چې زموږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته. درنو لیدونکو امارت پېژندنې په برخه کې چې موږ کومه خپرونه د محترم محمد رحیم سکندر سره همداشان د سیف ننګیال سره تاسو ته در واورولې او تاسو ولیده، خدای دې وکړي چې تاسو دغه خپرونه له ډېر څه زده کړي وي. رښتیا هم په 2 کلونو کې افغانستان کله چې پر افغانستان اسلامي امارت واک ته البته اسلامي امارت ځینې ستونزې به وي خو هغه ستونزې چې موږ تاسو پخوا ترې رنځ وړه هغه تر ډېره هوارې شوي دي. نو زموږ خپرونه به دوام لري، زموږ سره تر پایه پاتې شي. نورې خپرونه به هم د ژمن څخه تاسو لیدلی او کتلی شئ.